أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا. سلامونه نیکی هیلې. څه ستونزه وه په نټ کې، زه یو څو دقیقې مخکې هم لایو راغلم خو بیا څه ستونزه وه. مانه ډېر ټلیفونونه ماته راځي. لومړی خو به دا وایم چې زه د موږ ورته آغاجان وایو، د مقری صاحب مشر زوی زه یم او البته لرې ورنه اوسېږم. دا پاڼه اکثر په دې پاڼې باندې د هغه په اجازه البته ما پوسټونه کول او اوس یې هم کوم. انشاءالله دا پاڼه به مخې ته وړو. د خارجیانو خبره پوینټ ته به راسو یا اصل خبرې ته به راسو، اصل موضوع ته. البته پر اوسه کال دی زما سره و، د یو 20 ورځو دپاره ما دلته ځان څنګه راغوښتی و امریکا ته. دغه 20 ورځې چې دی زما سره و ډېر په عذاب و. ما ورته خیر صبر وکړه، زما سره مې یو څه وخت تېر کړه. او ده به دغه د وطن نارې وهلې. خو له بده مرغه دغه د کورونا وایرس پیښې وسوې او د په اصطلاح ټول بندیز ولګېدو. 5-6 وارې ما ورته ټکټونه اخیستي دي د تیارې، بس پرواز به نه و. خو بالاخره د اګست میاشت وه چې دی برته ولاړو شو. 8 میاشتې زما سره تېرې کړې، د دې ځینې برته ولاړو. یو څه موده یې په دوبۍ کې تېره کړه، دا د نومبر یا د ډسمبر میاشتې په دې وخت کې خپل واکسینونه مو واخیستل، پسې کابل ته ولاړو. نو له بده مرغه تېره اونۍ دی مریض شو، په خپله دغه وایرس ونیو او موږ بستر کو په شفاخانه کې په کابل کې، یو شخصي شفاخانه کې. ستاسو میسیجونو ته به انشاءالله زه جواب درکم د کامنټس ته، زه به خپل خبره اول وکم. نو موږ دی بستر کو 3-4 ورځې الحمدلله حالت مخ په ښه کېدو. د ځیګر ډېر خراب سوی و، وایرس همدغسې ځیګر خرابوي. پرون ماښام زما ماښام و او په افغانستان او په نور ملکونو کې سهار و، 5 د سهار د لمانځه وخت. ما د ماښام د لمونځ تیاري کوله چې ورور مې دا خبر راکړو، د زړه حمله پرې راغلی، زړه یې درېدلی و. خو دی چې په روغتون کې پروت و، هلته ډاکټرانو نو دته یې وینټیلیټر یا هغه ماشین ور لګولی و چې په خپله مصنوعي ساه ورکوي او پیچکارۍ یا ستنې مې ورته لګولې وې چې د بیرته دا زړه په حرکت راسي. ملګرو، د مینهوالو د دنیا د ګوټ نه ما ته میسیجونه، ټلیفونونه، زما ورونو ته، ټولو ته د مرستې دپاره ټلیفونونه وکړه او یو څه ستنې مې ورته پیدا کړې په ترکي کې یا په دوبۍ کې یا په پاکستان کې، هغه هم ورته ورسولې، هغه هم ډاکټرانو ورته لګولي. اوس کوما حالت کې ده، اوس په کوما کې ده، فی الحال په کوما کې ده، تر ماشین لاندې پروت ده. نو زه چې اوس دا ده په ژوندۍ بڼه په دې پاڼې باندې راغلی یم یا لایو راغلی یم، زما پلار ده. او که واقعیت یې ووایم، تاسو خو به یې پېژنئ چې دا څوک یې مینهوال دي، دا یې پېژنئ چې د وطن سره څونه مینه کوله. زموږ یو کور ده په کابل کې. یو وخت د ښاغلي کرزي په وخت کې زموږ د کور قیمت ډېر پاس ولاړ، 4-5 لکه ډالر قیمت سو. هغه وخت کې ډېر کورونه ګران خرڅېدل. نو ما ورته ویل، مال آغا جان ورته وایي، مال آغا جان وایي بلې، مال دا کور ولې نه خرڅوي؟ کور خرڅ کړه، زه په دوبۍ کې کور واخلو یا بل ملک کې کور واخلو.
ما ته وکتل مسکی شو وایي زه چې کور خرڅ کړم په افغانستان کې مې مینه نه نو زه به ځم چیرې که زه خپل کور خرڅوم یعنې سړی خپل وطن خرڅوي زه کور څنګه خرڅ کړم ډېر راته په قار سو بې انتها مینې درلوده ما ته به یې ویلې الله سبحانه وتعالی دې ژوند ورکړي دعا ورته کوئ ګورئ د الله سبحانه وتعالی د مسلمان د مؤمن دعا چې د زړه نه څوک چاته دعا کوي قبلوي تقدیرونه بدلوي قسمتونه بدلوي دعا دا ځکه الله سبحانه وتعالی ویل دی چې دعا کوئ چاته زه خو ورته دعا کوم او ټولو ملګرو ته د مینهوالو ته چا چې ماته زنګونه وایي د چا چې مې ټلیفونونو ته جواب ورکړی هغو ته مې ټولو ته دغه وینا کړې ده په دعاو کې یاد ساتئ ګورئ ژوند او مرګ بېشکه ایمان لرو د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده هر څه چې هغه غواړي هماغه به کېږي موږ هیڅ هم نشو کولی بېشکه تر ده هم ډېر خلک تللی دي نور به هم ځي ځوانان تللی دي الحمدلله زه په ده ویاړم زه چې چیرې ځم بخښنه غواړم که مې دا ستونی لږ ډک ډک کېږي زما پلار ده نو زه چې هر چیرې ځم چې چاته وایم زه د مقری زوی یم ما ته اکثر خلک په دولاسي سلام کوي ما ته وایي چې دا یوازې ستا پلار نه ده دا د ټول افغانستان دپاره ویاړ ده د افغانستان مینه وه په خلکو ګرانو د خلکو او ده پخپله ما ته ویلې چې زه ستا پلار یم خو په ده باید پوه شي چې خلکو ما ته سترګې دي زه باید د دوی دپاره یو څه وکړم همیشه به یې دغه خبره وه زه باید د خلکو دپاره څه وکړم همیشه دا خبره وه او انشاءالله څرنګه چې ما ویلې ژوند د الله سبحانه وتعالی په لاس کې ده بېشکه هو الشافي شفا هم الله سبحانه وتعالی ورکوي او که هر څونه د چا ژوند لیکلی یو مخه نه ژوند کوي یو ثانیه هم یوه پاڼه له ونې نه د الله سبحانه وتعالی د حکم نه بغیر لاندې نه لویږي په ده موږ ایمان لرو دا ځکه خو وایي چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر ولقدر خير وشر من الله تعالى وبحسب بعد الموت بېشکه چې الله سبحانه وتعالی په هر شي باندې قادر ده خو دعا ډېر اثر کوي اوس ډاکټرانو ویلي دي چې انشاءالله هیله ده هیله لرو دغه تمه ده چې انشاءالله برته دی له مصنوعي ساه نه اخوا کړي او برته خپل ساه واخلي برته ښه سي که ژوند په نصیب کې و که چیرې الله سبحانه وتعالی غوښتل چې دی نور ژوند وکړي او زموږ منځ کې واوسېږي نو انشاءالله خپل په پښو به ودرېږي که نور څه خدمت کولی سو وبه یې کړي دا شپېته اویا کاله عمر و چې زه پیدا سوی یم چې زما یادېږي دا 15 کالو کې چې زما یادېږي دی به بی بی سی سی ان ان راډیو د تلویزیون ته به ناست و ده ته به یې غوږ نیو به به اخوا ته کېناسته خپل کتابچه به یې واخیستې او شعر به یې ولیکو دغه یې کار و همیشه یې دغه خبره په خوله کې وه چې الله سبحانه وتعالی به خیر کړي رڼا به راسي نو په ده تمه چې بکنې وي په ده تمه یم چې الله سبحانه وتعالی ورته ژوند ورکړي چې سوله وویني وطن کې ارامي وویني ستړی شو ډېر ستړی شو بې انتها ستړی شو مازغه یم ستړی شو په خبرو هم ستړی شو په نصیحتونو هم ستړی شو څونه چې
خلکو ورسره مینه کوله. دا زه زوی یم، واقعیت درته وایم، دغونه چا چې د افغانستان سره بیا مینه نه کوله، چا چې څوک چې د افغانستان دښمنانو د دم دښمنو د سره هم دښمني کوله، د دغه افغانانو دپاره د خپل ژوند قربان که. ټول وخت په دغه چورتو فکر کې چې د وطن به څنګه کېږي، څنګه به جوړېږي، د سره کښېنه. ډېر غریب طبیعته تاسو خو به ځینې به ورسره کېناستلي یاست، ځینې به نه وي کېناستلي، هنرمند نه و. ډېرې خاطرې دي چې زه کېدای شي راتلونکي ورځو کې زه راشم تاسو سره دلته بیا خبرې وکړم، تاسو به ووایم د دې ژوند خاطرې. تاسو مینهوال یاست، تاسو ورسره مینه کوئ، افغانان یاست. دا نه و د ده په ژوند کې د ماته دا خبره. ګوره په هر قوم کې متعصبه خلک شته، په هر قوم کې، مګرم متعصبه نه و. په لا اله الا الله محمد رسول الله چې دلته د ازبک، هزاره، پښتون، تاجک په منځ کې دغونه فرق نه و. د اکثر انډیوالان تاجکان و هزاره د ټولو نه ډېر ښه انډیوال همدغه اوس هم په شارجه کې ده. زمونږ د هزاره د ورونو نه ده، هزاره انډیوال ده. زه په ده حیران یم چې زما سره چې کله پښتانه ګوري هغوی خو عموما پیژني چې زه نورو تاجکانو ته وایم، هزارهګانو ته، ازبکانو ته وایم چې زه د مقری زوی یم. هغه اوه ته د مقری زوی، هغه خو ډېر په وطن مین سړی دی، هغه خو نن پورې ما بده خبره نه ده اورېدلې. رحم الله سبحانه تعالی دې پرې ورحمېږي، ژوند دې ورکړي، او دعاګانو ته اړتیا ده. ستاسو دعاګانې غواړم، دعا ورته وکړئ. د مؤمن دعا قبلیږي، الله سبحانه تعالی د مؤمنانو دعا قبلوي. زما پلار ده، زه د سړي زوی یم چې په مینه او په ډېر غیرت یې ژوند تېر کړی. په ډېر مشکلاتو ژوند تېر کړی. خلکو سره مینه کوله. د زموږ کور په کارتینو کې و، له کور نه چې به راووتو، کېدای شي دلته ځینې خلک چې شاهدي هم ورکړي، له کور نه چې به راووتو موټر کې به روان و، ما به اکثر ورسره جنګ و چې هغه جان ته ولې داسې کوې. خلک چې به ولاړ و د سړک غاړې ته، د دریم سړک، ده به خلکو ته راځه زه بازار ته ځم ته هم راسره لاړ شه. ما به ورته ویل هغه جان دا خلک ته موټر کې پورته کوې، ولې پورته کوې؟ خدای مکه څوک به غلی، څوک به درته نقصان ورسوي. ده به خندل، وایي زوی زه خو بیا دغه روان یم، خو دا به هم ځان سره پورته کړم. دا خو یو کوچنی مثال ده. کوم پلانونه چې درلودل او لري، انشاءالله الله سبحانه تعالی دې شفا ورکړي. په هغه پلانونه به زه ورسره مخې ته وړم. ما ورسره وعده کړې ده، د پخپله ویلي دي چې یو ډېر غټ مسجد به جوړوي. ما ته اکثر ویلې چې دا به جوړوو. ځمکه یم په غزني کې په د مقر کې یو چا ورسره وعده کړې، هغه کس به زه پیدا کوم انشاءالله. هغه ځمکه به په هغې باندې به زه انشاءالله د ده په نوم مسجد جوړوم. او نور څه شیونه ویلي، دا د خلکو دپاره خدمت انشاءالله، د ملګرو دوستانو په مرسته هر څه به مخې ته وړو. خو له ټولو نه مهم ده چې د 40-50 کاله څه پښتو ته خدمت کړی ده، وطن ته نارې ویلي دي، خلک یو ځای کړي دي. دغه به موږ مخې ته وړو چې سوله وشي. که دی الله سبحانه تعالی د عمر ورکړي، که دی وي او که خدای مکه نه وي، هر څه چې الله سبحانه تعالی منظوري، د ده ارمان خو به پوره سي، ارمان خو به پوره سي. ټول به انشاءالله ورته دعا کوو. بس تاسو د ټولو نه دغه هیله ده. دلته خو لیکي چې الله سبحانه تعالی دې شفا ورکړي. ډېره مننه. خو چې کله لمونځ کوئ خیر ده. که چېرته تاسو دا محسوسوئ
او که چېرته په ده پوهېږي چې یوه ورځ یا خپل یو ساعت یا خپل یوه دقیقه یا د افغانستان دپاره ورکړې ده، افغانستان دپاره یې کار کړی ده، یا د افغانستان د خلکو دپاره یې کار کړی ده، یا د افغانستان د سولې دپاره یا د ښه والي دپاره یا د خلکو د یو ځای کولو دپاره یو دقیقه هم که ده خپل په دې ټول عمر کې د ده دپاره مصرف کړی ده، نو په تاسو ټولو باندې حق لري چې تاسو ورته دعا وکئ چې الله سبحانه تعالی دې ښه کړي. زه په ده نه خفه کېږم. البته بېشکه هر څوک چې پلاري یا موري یا خپلواني اوښکې تویوي، ژاړي، ځینې سرونه یي چې په هغه باندې یو کور ورانېږي، ځینې سرونه یي چې هغه نه یي بیا هغه باندې کلي وطنونه ورانېږي. نو زه چې خلکو مینې ته ګورم او خلکو ته ګورم، خدای مکه که دی نه یي د ده سره وطنونه ورانېږي. انشاءالله دا ویډیو به زه دلته پوسټ کوم، تاسو بیا شیر کوئ چې نور ملګري مو ګوري، هغوی مو ورته دعا وکړي. دغه ډاکټرانو ولې 2-3 ورځې ګورو به چې انشاءالله الله سبحانه وتعالی په لاس کې هر شی دی، هو الشافي، هغه شفا ورکړي. موږ بندګان عاجزه یو، هیڅ نشو کولی پرته له دعا نه. خپل بندګي کوشش کوو. ډاکټر صاحبان ستا هغه ده، نور ملګري هر څوک شته، شپه ورځ ټولو مریضانو ته دعا وکړئ. زما ټول فامیل په دغه مرض اخته ده، د یو سر نه زما ټول فامیل په دغه مرض اخته ده. ټولو ته دعا وکړئ، زما فامیل ته، خپل فامیل خپلوانو ته. هیله کوم درنه پروسه کال پلار مې دغه وخت راغی په فیسبوک باندې خلکو ته ویل چې ماسک واغوندئ. ګوره دغه ناجوړي شته، خلک وایي چې دا ده او هغه ده او داسې دي. نه، دا ناجوړي شته او خلک نیسي. په ځینو خلکو باندې ډېر زیات اثر کوي، په ځینو خلکو باندې لکه ریزش تېرېږي، ډېر عام تېرېږي. دا ناجوړي شته. لطفا مه وځئ، د خلکو سره مه کښېنئ یو ځای. څوک چې ناجوړه یې لرې ورنه ګرځئ. پوزې تړئ، ضروري نه ده چې ته ماسک وتړئ. یو څادر واخلئ په پزې وتړئ، یو ټوټه واخلئ په پزې وتړئ. لاسونه پرېمینځئ چې د باندې نه راځئ. چاته لاس مه ورکوئ، خیر دی یو څه وخت غاړه مه ورکوئ، لاس مه ورکوئ، له لرې نه پوښتنه کوئ. په بندو کوټو کې مه کښېنئ چا سره، مه سره راټولېږئ. دغه 15-20 ورځې نور دي. ګورئ تاسو چې کوم دا ځوانان دي، تاسو برته روغېږئ، مګرم موږ دغسې خلک د لاسه ورکوو. بیا موږ دغسې خلک د لاسه ورکوو. دا هم د یو چا د بې پروایي د لاسه وسو. دی خو خپل په کور کې ناست و، د باندې م نه وتو، که د باندې وته 2 ماسکه به یې په پزه کول. واکسین مې ورته کړی و، مګر بیا هم الله سبحانه تعالی چې څه غوښتل هغه وشو. خو دا ده چې دغه ناجوړي یو چا راوړی و، هغه نه بل ته لاړو، خلک احتیاط ونه کړه، بل ته بل ته بل ته، ټول افغانستان هم پرې اخته کړو. هر ورځ په سلګونو کسان مري. دا خو چې موږ ځینې خلک ګورو خبرېږو چې دا فلانکی مړ سوی یا دا هغه سو یا هغه سو، دا خو په سلګونو کسان د ورځې مړي را ډېر په افغانستان کې. وبا ده. الله سبحانه وتعالی ویلي چې کله وبا کېږي خپل په کورونو کې کښېنئ، سفر مه کوئ. حتی سفر باندې پابندي ده د وبا په وخت. چې کله وبا راځي پوښتنه وکړئ د ملا صاحبانو نه، د مشرانو نه، هغوی به هم درته ووایي چې و دغه صحیح ده. کله چې وبا راځي، یوه ناجوړي راځي، په هغه کې سفر ممنوع ده. دا حکم دی په اسلام کې. او بېشکه دا هم ویل شوي، ما اورېدلي دي. تاسو هم خپل پلټنې وکړئ چې په وبا کې څوک خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغوی ته د شهادت مرتبه ورکوي الله سبحانه وتعالی. د ده هم پوښتنه کولی شئ. ما خو دغسې اورېدلي، دغسې مې لوستلي دي. ستاسو ټولو نه مننه، بښنه ډېره زیاته غواړم. ما ډېرې خبرې وکړې، زړه مې ډک ده، زړه مې ډېر ډک ده. او پښتون یم، په دې برېت او په دې ګیرې باندې اوښکې خوند نه کوي.
اوښکې خوند نه کوي. که یو عام یا عادي سړی وای کېدای شي ما دونه خبرې هم نه وي کړې، دونه مې زړه هم نه و خوږ شوی، مګر هم خدای مکړه که څه پېښه کېږي زما کور یوازې نه سپېره کېږي، په لکونو کورونه، په میلیونونو کورونه سپېره کېږي. بیا ډېر مشکل ده، ډېر مشکل ده چې بیا داسې کس پیدا کړو چې غله ته ووایي چې ته غل یې، وطن فروش ته ووایي چې ته وطن فروش یې. مخامخ داسې غیرتي کسان بیا نه پیدا کېږي، ډېر کمي چې څوک پیدا کېږي هغه د مخې ختموي. زه په ده خفه یم، ډېر کم پیدا کېږي چې غل ته ووایي ته غل یې. د غریب سره غریب، د پاچا سره پاچا ده. الله سبحانه وتعالی دې صحت ورکړي. د مزدورانو سره په ډوډۍ ناست چې زموږ مزدور کارانو زموږ کور کې خټې کولې، مزدورانو ته یې شوروا پخ کړې وه، خپله ورسره په یو کاسې ناست شوروا خوري. د ریاست جمهوري نه ورپسې موټر راغی، ګمان کوم خدای بخلی څمکنی و، ما په خیال د هغه نوم څمکنی و، خدای بخلی چې په یو ورځ شهید شو هماغه و. هغه ورپسې راغی وایي په ریاست جمهوري کې ډوډۍ شوې، تا ته یې بلنه درکړې. دی ولاړ سو، اکثر سپین کالي اغوندي که نه، کالي وڅنډل په خاورو، لاړ دغه موټر کېناستو، ریاست جمهوري ته لاړو، بیرته راغی یو 2 ساعته کې. ما ته وایي زویه دا مزدورانو سره چې کېنم په ده شوروا کې چې څونه خوند ده په دنیا کې هغه خوند نشته. غریب طبیعت، غریب مزاج خلک شته. داسې هم له بده مرغه پښتانه لرو، خلک لرو. بېشکه هر څوک په دنیا کې، هر انسان فرق کوي، هر رنګې خلک پیدا کېږي. ما ته په دونه عمر چې مې کړی، په دونه وخت کې خلکو راته ډېرې ترخیم کړي دي. او پلار دې باید توبې وباسي، حج دې وکړي، باید دا توبې وباسي، دا ده او هغه ده. ما هم ورسره منلې ده، صحیح ده، او ما دا ژمنه کړې وه. الله سبحانه وتعالی سره ما دا وعده کړې وه چې انشاءالله زه به مې مور او پلار دواړه یو ځای حج ته لېږم، او زما قصد و چې سخت کاري ولېږم، خو بیا دغه ستونزې وې، نو کال ته مې قصد و چې زه حج ته ولېږم. پلار هم را سره وعده کړې وه چې زوی حج ته ځم، په یو شرط، مخکې چې ما مې ورته ویل مخکې کلونو کې ما هغه جان ته ولې حج ته نه ځې؟ وایي زوی زه شرمېږم. زه وایم ولې شرمېږي هغه جان؟ په چی شرمېږي؟ وایي زه د کعبې مخې ته نه شم درېدی، زه دونه لرې یم شرمېږم. ما په دې دنیا کې څه نه دي کړي داسې چې زه لاړ شم د کعبې مخې ته ودرېږم. باید زه د دنیا کې خلکو ته خدمت وکړم، بیا که الله سبحانه وتعالی موقع راکړه زه به لاړ شم، که نه زه د ډېر لرې نه د کعبې نه وېرېږم. کومه شپه چې ناروغه شو، اوله شپه یې وه، ما ته دلته خبر را ورسېدو، ما خوب ولیدو، دی چې ناجوړه شو، ما زړه کې وګرځېدل، ما خو الله سبحانه وتعالی ته مونځ مې وکړو، البته د ماښام مونځ و، دعا مې وکړه، الله سبحانه وتعالی صحت ورکړه. ما وعده کړې ده الله سبحانه وتعالی سره، مال چې یو ځل مور پلار مې حج ته بوځم، په د کعبې کې چې د حجو کیسه د دواړه نه واخله، زه ستا نه راضي یم، همیشه راضي یم.
لا اله الا الله محمد رسول الله چې په هماغه شپه مې خوب ولیدو چې پلار مې په کعبه کې ولاړ ده، عکس یې اخیستی ده په کعبه کې، شاته کعبه ده، دلته عکس اخیستی، بیا دې پاڼو ته اچولی، خلک ورته لیکي چې حاجي صاحب حج دې مبارک شه. زه سهار راویښ شوم، خپل کوروالا ته مې ویل ما خو داسې خوب لیدلی ده، ما ته ښکاري چې څه ستونزه ده. خیر دوی ما ته ډاډ راکړو، دوی ما ته ډاډ راکړو، مګر ما خوب لیدلی ده. زما ارمان و چې زه په کعبه کې ووینم، ومې لیدو، په خوب کې مې ولیدو، ښه ځوان و، ښه تکړه و، په خوب کې مې ولیدو او په کعبه کې خلاص. زما دپاره نور شی نشته، دغه مې ارمان په دنیا و. هغه الله سبحانه وتعالی دونه مهربانه ده، دونه مهربانه ده چې د مخکې نه زما زړه کې صبر واچو چې دا ارمان مې در پوره کړو. نور څه غواړي؟ ډېر رحمدل انسان. دوه سپین ږیري راغله زموږ د کلي نه څو کاله مخکې، د ډاکټر نجیب صاحب خدای بخلي وخت و، ډېر کوچنی وم. وایي موږ حج ته ځو. هغه جان ورته ویل څه نشته، ځای نشته، څنګه دې ولېږم؟ ویل ولا یو سپین ږیري ویل چې زه خو دا سخت کالم کال ته نه پاتې کېږم، زه ناجوړه یم، زه باید حج ته ولاړ شم. او معلومدار چې غریب خلک پیسې نه لري، هیڅ شی نه، زموږ د کلي نه راغلي وو. کلی شي هماغه کلیوالم، زما کلیوال د واوري، هغوی پلارونه نیکونه وو، خو هره لاره یې پیدا کړه دا یې دوه حج ته ولېږل. په دو کې یو سپین ږیری چې لږ مریضم و، هغه لاره پیدا کړې وه، کعبې دروازې ته نږدې ورغلی و. زما په خیال ته کوم زینه ده، کوم شی ده، الله سبحانه وتعالی دې زما په نصیب کې ستاسو چې له نږدې نه وویني. هلته یې ځان رسولی، په هماغه باندې سر ایښی و، ژړلي و، ده ته یې دعا کړې وه، ده ته یې دعا کړې وه، هماغسې کیسه وتلې ده. ده پسې د خلکو دعاګانې دي، انشاءالله ستاسو د ټولو دعاګانې دي، معجزه به کېږي انشاءالله، دی به برته جوړېږي انشاءالله که په دې دنیا کې ژوند و. نو د ده ویډیو مطلب صرف دغه نه و چې زه دلته په ژوندۍ بڼه راغلم. ډېر زیات ملګري ده ما ته ټلیفونونه کوي، میسیجونه کوي، ما ته په دغه فیسبوک باندې میسیجونه کوي، کومنټونه کوي. زه نشم کولی چې ټولو ته جواب ورکړم. البته دا هم وایم شفیق جان، شفیق مرید زما ډېر ښه ملګری ده او هغه هم زما هغه جان سره ډېره مینه کوله. پرون ما ده ته چون هغه ما ته دلته ډېر نږدې اوسېږي زما سره، زما ورور په رنګې ده، زه ډېر احساساتي وم، ما ده ته ټلیفون وکړو، په خبرو کې سره پوه نه سو. نو ده دا فکر کړی چې هغه جان سترګې پټې کړي دي، نو کېدای شي په فیسبوک باندې چې لیکلي چې وروسته یې بیا برته پاک کړه، سره پوه شوي نه وو. نو د هغه په ځای زه ستاسو نه بخښنه غواړم، کېدای شي ما ورته صحیح نه وویلي، صحیح نه و پوه شوي، د هغه په ځای بیا هم زه ستاسو ټولو نه بخښنه غواړم. بس د دعاګانو په هیله دعاګانې ورته کوئ. که چېرته مونږ میسیجونو ته جواب نه ورکوو د پاڼې نه، چې دا د فیسبوک پاڼه چې ده، که د میسیجونو ته جواب نه ورکوو یا مونږ ټلیفونونو ته جواب نه ورکوو، نو کېدای شي چې موږ البته زموږ خو پلار ده، ورخطا یو ورته، او په دغه اخته یو، نو زما ورونه هم کېدای شي جواب ورنه کړي. بخښنه غواړم. انشاءالله د راتلونکي 2-3 ورځو کې به بیا زه په ژوندۍ بڼه راسم، چې هر وخت بیا به سره د پښتون خبر مجلس وکړو انشاءالله. دغه پاڼه به زه مخې ته وړم او الله سبحانه وتعالی دې هغه جان ته صحت ورکړي چې د دواړو سره بیا زه او هغه یو ځای کېنو، سره خبرې وکړو. حالانکه په دغونه وخت کې چې د خپل هنر موسیقي مخې ته وړی او تر
د څو کاله مخکې پورې دا خپل بچي او دا ټول له دې میډیا او دونه لرې ساتلي وو او موږ هم بالخصوص زه ډېر لرې یم له دې شعر او شاعري او دې شیانو نه. البته زما دویم ورور میر خان هغه یو څه لاسوهنه کوي، هغه هم د ډېر ستونزو نه وروسته نو الله سبحانه تعالی نه دغه غواړو چې صحت دې ورکړي. دعا ګوره په تاسو باندې حق لري که مینه ورسره کوئ، که د زړه نه مینه کوئ ورسره. او بیا هم وایم که تاسو دا فکر کوئ چې خپل د ژوند یوه دقیقه یم د افغانستان دپاره قربان کړې ده، یوه دقیقه خپل د ژوند یو ثانیه یم افغانستان ته ورکړې ده، که په ژوند کې یو وارم تاسو د زړه نه خندولي یاست یا ستاسو د زړه خبره یې کړې ده یا ستاسو د زړه ارمان یې پوره کړی ده، نو چې سر په سجدې ږدئ ده ته به دعا کوئ چې الله سبحانه تعالی دې لږ نور ژوند ورکړي، لږ نور ژوند دې ورکړي چې یو څه کارونه یې لا پاتې دي هغه کارونه سرته ورسوي. غواړي د افغانستان دپاره کار وکړي، د خلکو دپاره لږ کار وکړي. ډېر پلانونه لري، د غریبانو دپاره پلانونه لري، هغه مخې ته یوسي. نور مرګ حق ده، ټول مرو، که نن که سبا که هر وخت وي. خو بېشک الله سبحانه تعالی د یو پخو وعدو نه ټولې وعدې پخې دي الله سبحانه تعالی. خو دا ژوند، ډوډۍ درکول او مرګ، دا درې پخې وعدې دي چې الله سبحانه تعالی هر انسان سره کوي. تاسو په لوی او بخښونکي څښتن سپارم، ډېره زیاته مننه. بخښنه دې وي که زما سره څوک احساساتي شوي. ما ته پرون هم ټلیفون راغی، ټلیفونونه بلکې راغله، نه مې پېژندل چې څوک دي، نه مې په ژوند لیدلي دي، بس دغونه به یې راته ویل چې زه فلانکی یم، دا مې نوم ده. مال خدای دې راوله، څنګه یې ښه یې جوړ یې. او بیا به نو ژړا وه، ژړل به پښتانه، تاجکان، هزاره، نه یې پېژنم، په ژوند مې لیدلي نه دي. زما ټلیفون شمېره یې کوم ځای نه پیدا کړې ده، زنګ راته وایي، ژاړي چې دا څه وسوه. زه د باندې پوهېدم چې د خلکو زړونو کې ځان ته ځای پیدا کړی، خو دومره هم نه پوهېدم چې څومره په دې تېر یو کال کې یا په دې څو میاشتو کې زه پوه شم. اوس پوهېږم او دنه وروسته به پوهېږم. الله سبحانه وتعالی دې په ټولو ورحمېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم، ډېره زیاته بښنه غواړم که مې تاسو احساساتي کړي یاست، او بښنه په دا هم غواړم چې کیدای شي زما په پښتو کې ځینې ټکي ما استعمال کړي چې نور ټکي مې پکې مثلا د نورو ژبو، زما خو الحمدلله هماغه پښتو ده، دري ده، یو څه عربي خبرې کوم، کله نه کله یو ټکی رانه دې خوا اخوا شي، نو بښنه غواړم. دعا ورته کوئ، دغه ویډیو شیر کړئ چې نور ملګري مو ګوري، نور خلک مو ګوري، او دې ټول ورته دعا وکړي. ټول به یو ځای ورته دعا کوو، یو ځای به ورته ټول دعا کوو. الله سبحانه وتعالی مهربانه ده، راته جوړ به یې کړي. راته جوړ به یې کړي. بیا به هماغه مقری تاسو به یاست، هماغه ټوکې چې کله کولې هغه به یې، هماغه شعرونه به یې، هماغه د وطن، زه به تل د وطن سندرې وایم، هماغه به یې. د خدای په امان، ښه وخت تاسو ټولو ته غواړم.